خالد ابن الولید رضی الله عنه زمونږ ماشومانان هم پیژني، زمونږ بوډاګان، زمونږ زنانه، هغه ټول د دې نوم سره اشنا دي، خالد ابن الولید. بلکې زمونږ دشمنان هم پیژني، زمونږ تاریخ زمونږ د دشمنانو ته معلوم دی چې د دوی څنګه تاریخ و، څنګه خلک و د دوی په تاریخ کې، نو هغوی ځان خبروي وخت په وخت. دا خالد ابن الولید رضی الله عنه د هغوی هم پیژني. خالد ابن الولید د اسلام یو مشهور شهسوار، ابن المغیره المخزومی، القرشی، په قریشو کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي میمونه بنت الحارث رضی الله عنها چې د هغې تذکره هم نږدې وخت کې شوې وه، نو دا د هغې خوریی دی. د ده د اسلام واقعه بیا ناشنا واقعه ده. دا واقعه امام بیهقي رحمه الله راوړې ده په دلایل النبوه کې. خالد بن الولید رضی الله عنه په خپله دا قصه بیانوي، وهو يتحدث عن قصة اسلامه. په خپله به هغه دا قصه بیانوله چې په څه طریقې سره الله ده ته هدایت ورکړو. ناغوی لما اراد الله ما اراد بي من الخير، الله چې زما دپاره کله خیر وغوښتو، قذف في قلبي الاسلام وحضرني رشدي، نو زما په زړه کې د اسلام سره محبت ورواچو، زما عقل کولاو شو، سوچ مې کولاو شو. نو دې ځینې دا فایده او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې بیان کړی چې من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، الله د چا لپاره خیر وغواړي نو په دین باندې پوه کوي. قرآن کې الله وایي فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، الله چاله هدایت ورکړي نو د سینې اسلام ته پراخه شي. خو دا نه دي ویلي، نه الله دا ویلي، نه د الله پیغمبر چې الله چا لپاره خیر وغواړي نو هغه له مال ډېر ورکوي او جیدادي ډېري، شهرت ډېري، دبدبه ډېري، بچي ډېري، ښځې ډېري. نه، الله د چا لپاره د خیر ارادو غواړي نو د هغه تعلق د دین سره پیدا کوي. وی کله چې الله زما لپاره خیر وغوښتو نو زما په زړه کې د اسلام سره محبت پیدا شو. وی ما د ځان سره وی چې قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد صلی الله علیه وسلم، د دې محمد صلی الله علیه وسلم په مقابله کې زه ډېرو جنګونو له تلی یم، څومره جنګونه چې شوي دي په هغې کې وایي زه تلی یم. دا ما تاسو ته وایي که نه چې دا مشهور شهسوار و، د جاهلیت په وخت کې هم، د اسلام نه مخکې او بیا وروسته هم. او ځکه تاریخ والا دا لیکي چې خالد بن الولید رضی الله عنه نه په یو جنگ کې په جاهلیت کې بیللی ده او نه په اسلام کې بیللی ده. او په خپله هغه وایي را به شي جنګ موته نږدې سیرت را روان دي، په دغه جنګ کې هغه وایي 9 تورې زما په لاس کې ماتې شوي دي. نو بیا یو توره وه چې هغه د یمن وه او هغه زما په لاس کې بیا څه وخته پورې پاتې شو. نو د توره ماتول په جنګ کې دا هم سم زور غواړي. توره چې یو سړی په جنګ کې ماتوي خو ده کې هم څه زوري کې. او ځکه 2 کسان مشهور په صحابه کرامو کې، یو الزبیر بن العوام او یو خالد بن الولید رضی الله عنهما. دې دواړو به په یو وخت کې په 2 تورو باندې جنګ کوو. د 2 صحابه کرام په دې مشهور دي، یو خالد بن الولید یو زبیر بن العوام. دوی به په 2 تورو باندې په یو ځای جنګ کوو. او دا دواړه په دې کې مشهور دي چې کله به اس غلو
نو په لاس کې به ورسره توره وه اسلحه به وه اس به یې دقه شان پرېښودی په خپو به یې اس راټینګ کړی و او بیا به یې ځغلی و بلکې بعض سیرتونو کې داسې راځي چې خالد رضی الله عنه دومره زورور سړی چې په اس باندې به روان و نو په یو لاس کې به ورسره توره وه په یو لاس کې به یې دښمن اوچته و او کله داسې هم راځي چې ملګرو سره به یې مقابله کوله د زور نو په یو سرمن له پاسه به ودرېدو او یو څو کسان به پورې نښتي وو هغوی به د سرمن راښکوده خوځولی به یې نه شوه دومره زورور سړی و او په دې کې څه دغه نشته تعجب یو خو هغه الله د بدن طاقت ورکړی و ځکه سیرت کې راځي چې ډېر د بدن نه ډېر غټ سړی و او دا ولي دا دواړه د یو بل نه ډېر لرې وو یعنې ښه پلنه باډي وه او په شکل کې د عمر بن خطاب رضی الله عنه سره به لګېدو لرې نه چې به را روانو نو کتونکي به دا ګمان کوو چې عمر دی او چې عمر به لرې نه را روانو نو کتونکي به ګمان کوو چې خالد دی نو دا دواړه په بدن کې په شکل کې یو بل ته نږدې وو ځکه په ځوانۍ کې قریشو دته دا کار حواله کړی و چې کله به قریشو د چا سره څه خبره وه هغه به سخته خبره وه څه غټه مسله به وه نو د هغې دپاره به یې خالد بن الولید لګو دقه شان عمر بن خطاب هم او د ده پلار الولید ابن المغیره دا د بنو مخزوم خاندان مشر و د قریشو په مشرانو کې یو مخوریز مشر او ډېر مالداره سړی و ډېر اوچت نسبی و بلکې هغه د پابندي لګولې وه چې څوک به یې ولیدو چې میلمنو له به یې اور لګولی او څه به یې پخول نو هغه سړی به یې منع کوو او دا به یې وي چې څوک هم حج له راځي د هغه خوراک په ما باندې دی او دغه شان د عکاز په میله کې خلکو له به یې خوراکونه ورکول او ډېر مشهور و تر دې چې هغه ته به ویله کېدو ریحانة قریش او دا ذمواري هم اخیستې وه کعبې له به غلاف هم جوړه و یو کال به ده یوازې غلاف اچو کعبې ته او بل کال به ټولو قریشو پیسې را جمع کولې او غلاف به یې ور نو یو کال د الولید یوازې او دویم کال به یې د هغوی ټولو به و نو دا ډېر مشهور مخوریز سړی او د ده ډېر زامن او ټول دغه شان تکړه تکړه و په بدنونو کې او په هغو کې یو خالد بن الولید رضی الله عنه او الله سبحانه وتعالی د کفر او د عناد د الولید بن مغیره تذکره په سورة المدثر کې کړې ده چې د څنګه د قرآن نه انکار وکړو قرآن ته د انسانانو خبرې وویې نو تذکره او دته اشاره الله سبحانه وتعالی سورة المدثر کې کړې ده او د بعضو مفسرینو د قول مطابق په سورة القلم کې ورته هم کړې ده نو دی وایي چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زړه کې مې دا رالو چې زه خو هر وخت د هغه مقابلې له ورغلی یم او هر کله چې ورغلم بیا تې زه منځ کې تلی یم او زړه راته دا ویلي دي چې دا کار دې برابر نه دی وان محمدا صلی الله علیه وسلم سیظهر او دا پیغمبر به الله راښکاره کوي دا وایي زما زړه کې وه ډېر هوښیار سړی و ده وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیبیې ته راغی صلح چې پکې شوې وه واقعه خو تاسو ته یاده دی نو وی زه د ځان سره مې یو لښکر روان کړو د مشرکانو او عصفان علاقه کې زه دوی ته مخامخ شوم د حملې ما اراده وکړه خو هغه ته هغوی صلات الخوف وکړو د مازدیګر لمونځ او اول پرې هغوی هلته صلات الخوف وکړو نو زموږ په هغوی باندې څه وصبر نه شو کله چې د قریشو سره په حدیبیه کې صلح وکړه نو زما زړه کې دا خبر راغلی چې اوس پاتې څه شو د اوسه پورې د ورسره جنګونه کول زورور پرې نه شو او اوس دغه د صلح هم وشو نو پاتې څه شو نو بیا ما دا سوچ کوو چې نجاشي پسې خو نشم تلی ځکه چې نجاشي خو ځان له د پیغمبر تابعداري کوي
او د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري د هغه خواله ځي او ښه په امن کې دي نو د نجاشي خواله خو نه ځم خو د هرقل خواله به ورشم د روم باچا چې کوم دی د هغه خواله به ورشم او د خپل دین به پرېږدم یا به نصرانی شم یا به یهودی شم نو زه به د دې عجمو سره اوسېږم چې کوم عرب نه دي مع عیب ذلک او ما ته پته ده چې دا کار سپک کار دی وی خره ته پته وه چې دا خو زه ځان سپکوم چې زه د پلار نیکه دین پرېږدم او یهودیت او نصرانیت ته اوړم او بیا زه هم د دغه پردو خلکو په منځ کې اوسېږم وایي زه دغه سوچ کې وم چې د هغه کال پوره شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمرې له راغی موږ قصه بیان کړې وه که کال بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د ذوالقعدې په میاشت کې ورغی عمرې عمرة القضاء یا عمرة القضیه وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی فتغیبتو ما د مکې نه ځان پټ کړو وتښتېدم چې دوی ته مخامخ نشم دې مسلمانانو سره میلاو نشم فکان اخي الولید زما رور الولید ابن الولید رضی الله عنه دا خو اسلام مخکې قبول کړی هغه وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په دغه عمره کې یو ځای راغی ما هغه واقعه بیان کړې وه تاسو ته ذهن کې مشتي که نه فطلبني فلم يجدني فما بس وګرځېد خو زه ورته میلاو نه شو وكتب إلي كتابا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته یو خط لیکلی و زما دې رور لی ورکړی و هغه بیا ماته رارسولی و په خط کې ده چې بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك چې زه ډېر په تعجب کې یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته یا دې رورې ووي چې زه ډېر تعجب کې یم چې ستا عقل هم کار نه کوي تم په اسلام باندې پوه نه شو قد سألني رسول الله صلی الله علیه وسلم عنك دې رورې ورته بیا دا خبره هم لیکلی په خط کې دا خط ورته دې رور لیکلی دی او بیا یې ده ته پرېښودی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما نه ستا باره کې تپوس کړی و چې این خالد چې شو وی ما ورته چې الله به یې راولي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته دا خبرې کړي دي او زه یې تا ته په دې خط کې لیکمه هغه دا دي ما مثله یجهل الاسلام د خالد بن الولید په شان سړی په اسلام څنګه پوه نه شو خو هوښیار سړی دی ولو كان جعل نكايته وجده المسلمين على المشركين كان خيرا له دا دې چې کوم مقابله د مسلمانانو سره کوي لګیا دی که دغه مقابله د کافرانو او مشرکانو سره کوله نو ډېره به غوره وي ولقدمناه على غیره او دې به موږ غوره کړی وی په نورو خلکو باندې که زموږ خواله راغلی وی نو یې رور راته وایي چې فاستدرک یا اخي ما قد فاتک روره ډېرې ښایسته موقع تا نه تلي دي وقد فاتتک مواطن صالحه تا نه ډېرې ښایسته موقع تلي دي نو ته راشه اسلام قبول کړي خالد وایي چې کله دا کتاب ما ته راورسېدو دا خط نو زادني رغبة فی الاسلام په اسلام کې مې دا رغبت ښه ډېر شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او بیا عمره وکړه لاړ دته کتاب میلاو شو نو دی وایي چې ما یو خوب ولیدو په خوب کې مې څه ولیدو ډېر ناشنا خوب یې ولیدو په دغه ورځو کې کأني فی بلاد ضیقة جدبه خوب کې مې ولیدو چې زه په یو داسې ښار کې یم چې هلته ټوله سوکړه ده او بارانونه نشتي او فصل نشتي او تنګ ژوند دی فخرجت إلى بلاد خضراء واسعة نو زه روان شوم د دغه ملک نه لاړم یو داسې علاقې ته دغه علاقه مې پرېښوده بلې علاقې ته لاړم چې هغه علاقه تکه شنه ده او پراخه علاقه ده وایي ما چې دې خوب کې خو څه چل شتې بیا هغه په خپله وایي چې کله زه مدینې ته لاړم وروسته بیا ما دا خوب ابوبکر صدیق ته وایي ما وایي چې لاذکرنها لابي بکر ابوبکر ته به یې ویمه وجه دا چې ابوبکر مشهور په دې باندې چې د خوبونو تعبیر به راویستو وایي ما چې ابوبکر رضی الله عنه ته به لازم وي ما ورته ووایي چې دې څه مطلب دی هغه وایي چې مطلب یې دغه دی چې تا الله د کفر نه راویستې اسلام ته یې راوستې هغه تنګسیا چې کومه وه ته چې پکې اوسېدې هغه شرک اوس چې کوم پراختیا ته راغلی هغه د اسلام د پراختیا ده خیر وي ما اراده وکړه چې ځم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې
خو سوچ مې کو چې د ځان سره څوک بوځمه څوک ملګری که وی زړه کې مې صفوان ابن امیه راغی وی په هغه پسې ورله مې ما ورته چې ابو وهب اما ترى ما نحن فيه ته زموږ دې حالاتو ته نه ګورې وقد ظهر محمد صلى الله عليه وسلم على العرب والعجم او محمد صلى الله عليه وسلم په عربو او په عجم والله زور ورکو فلو قدمنا على محمد فاتبعناه کلاړ شو د دې محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري به وکړو ستاسې خیال دی فإن شرفه لنا شرف د هغې عزت زموږ عزت دی زموږ د دې قوم دی زموږ د دې علاقې وی ډېر سخت انکار یې وکړو او دی وی لو لم يبق غیري ما اتبعته ابدا که دا ټوله دنیا د دې سړي تابعداري شروع کړي او صرف یوازې زه پاتې شم نو بیا هم تابعداري نه کومه صفوان ابن امیه دومره سخت جواب ورکو وی ما په زړه کې ووایي چې د ده رور او پلار وجلی شوي دي په بدر کې نو ځکه دی غوسه دی بیا لاړم په عکرمه ابن ابي جهل پسې د ابو جهل زوی عکرمه هغه ته مې دقه شان خبر وکړه چې راځه چې ځو د اسلام تابعداري به وکړو د پیغمبر تابعداري وی هغه هم ماله دقه شان جواب راکړو لکه څنګه چې ماله صفوان راکړو چې زه نه ځم وروسته بیا اسلام قبول کړی خو دغه وخت کې نه خیر وي زه کور ته لاړم خپله سورلي مې تیاروله په دې کې چې ګورم عثمان ابن طلحه رضی الله عنه راسره میلاو شو وی ما ته یې وویل چې څه چل دی ما چې قصه دا ده ځمه او د دې سړي تابعداري کوم دا زموږ د څه ژوند دی انما نحن بمنزلة ثعلب في جحر لو صب فيه ذنوب من ماء خرج زموږ ژوند د ګیدړ په شان دی چې په یو سوړه کې پټ شوی دی که چا په دې سوړه کې اوبه ور واړولې یو دی راوځي او څنګه خبره چې ما صفوان ته کړې وه اکرمه ته مې کړې وه هغه شان مې ده ته وکړه وی هغه وی چې زه در سره موافق یم که ته وایې چې ځو نو دغه زما سورلۍ ده او تیاره ده او زه چې ځو وی ما ورته چې صحیح ده خو یو ځای نه وځو ته وځه په خپل لار باندې زه وځم په خپل لار باندې فاتعدت انا وهو بيأجج ما د هغه سره لوز وکړو چې موږ به میلاویږو په یأجج کې د دې باره کې تاسو ذهن کې سره راځي یأجج او دا به تیز ذهن والا ملګری چې ذهن کې دا راځي خو څه ووایم نه نږدې وخت کې قصه کې تذکر راغلی ابو بلال ته بادام که څه اوس نه خورې څنګه سیر شي څنګه تاسې وي عمرې ته راغلی نو څه لیکلو نه هلته اسلحه یې ښودې وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې عمرې له راغی نو په یعجج علاقه کې د جنګ اسلحه چې څومره وه هغه یې پرېښودې وه دوی هم یو بل سره واده وکړه چې هلته به میلاویږو ان سبقني اقام وان سبقته اقمت عليه کدی زمانه مخکې شو زه به انتظار کوم کدی زمانه مخکې شو دی به زما انتظار کوي او که زه مخکې شوم زه به انتظار کوم خیر وایي موږ هلته میلاو شو دواړه یو ځای یعجج مقام کې موږ دواړه میلاو شو نو بیا موږ روان وي دقه شان چې کله ملګري شو بیا یو علاقې ته ورسېدو چې هغې ته هدأه ویله کېږي هدأه و دا هدأه ده د عسفان او د مکې په منځ کې علاقه ده چې ګورو عمرو بن العاص را روان دی و د هغه د اسلام واقع خو موږ ذکر کړی وی چې مرحبا بالقوم په خیر راته ووایي موږ هغه ته په خیر وي وی راته وي چې این مسیرکم ما اخرجکم څه کوئ دواړه روان یې چېرته روان یې وی ما ورته ښه صفه ووایي چې ما اخرجنا الا الدخول فی الاسلام اسلام کې ننوتو دپاره راوتي یو د محمد صلی الله علیه وسلم تابعدارۍ له ځو خو عمره ستا څه قصه دی ما ورته وایي ته دلته څه کوې ما ته وایي چې وذاک الذي اقدمني نو زه هم دغې راویستی ما کیسه یې ټولو یوه ده بس وی فاصطحبنا جميعا درې اوچت انسانان ملګري شو او څومره ښایسته سفر به ودت وي او سفر بیا د څه شي سفر په اسلام کې د ننوتو دا هغه سفر دی چې دوی د تیرونه پکې رڼا ته راوتي دي رب العالمین د خپلو ملګرو مرسته داسې کوي د تیرونه یې راوباسي څه ته
رڼا ته. الله ولي الذين آمنوا، الله دوست د مؤمنانو دے، يخرجهم من الظلمات الى النور، روباسي د تیرونه رڼا ته رب العالمین د خپل ملګري. نو دا غټي تیری سړی کفر او شرک پروت به اسلام ته راننوځي، او په اسلام کې هم الله د خپل ملګري د جهل د تیرونه وباسي د علم رڼا ته. کوم سړي چې الله علم ورکړي او په دین باندې پوهه کړي، نو زه تاسو ته یعنې مثلا الفاظ نشي چې زه تعبیر وکړم چې الله دله څومره اوچت نعمت ورکړی. ورب الکعبه چې کوم سړي له الله علم ورکړي او په قرآن او حدیث یې پوهه کړي، نو د هغه انسان دی چې الله سبحانه وتعالی چاڼ کړی دی، چاڼ کړی غوره کړی دی. دومره اوچت مقام الله هر چا له نه ورکوي. ګورئ چې الله سبحانه وتعالی د دغه خلکو تذکره کړې ده، د دې علماو چې دوی ډېر یېرېږي د خپل رب نه. نتیجه انجام څه دی؟ د دې علماو انجام څه دی؟ سورة البینه کې الله ذکر کړی رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله راضي دی د دوی نه او دوی راضي دي د الله نه. دې نه بل اوچت مقام شته. ولي ذلك لمن خشي ربه، دا په دې چې دوی یېرېږي د خپل رب نه، او د خپل رب نه هغه سړی یېرېږي چې هغه خپل رب پېژني، علم ورسره وي. چې علم ورسره نه وي نه الله پېژني نه، دی به د الله نه څه ویېرېږي؟ چې الله نه پېژني دی به ترې ویېرېږي؟ نه یېرېږي. نو ما هسې خبره کوله چې داسې ناشنا سفر و چې عمرو دی او خالد دی او عثمان دی او سفر د اسلام دی، بالکل تبدیلی एकदम د تیرونه رڼا ته راتګ، د جهنم نه جنت، د ګمراهۍ نه هدایت، د پیغمبر د دشمنۍ نه د پیغمبر دوستۍ ته، د مؤمنانو سره د جنګونو نه مؤمنانو سره ملګرتیا ته. اوچت سفر کې د درې واړه ملګري شو. وی کله چې موږ د مدینې ته نږدې شو، اخبر بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، بس مدینې ته موږ ورننوتو. دغه په دې بارډر کې وو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېدو چې درې کسان را روان دي او پلانې او پلانې او پلانې او اسلام له راغلي دي، اسلام قبلوي. فسر بنا، وی څه خوشحاله شو او ډېر غټ خلک را روان دي. ګوره د دینداري په غیرتي سړي پورې ډېر خوند کوي، او په داسې سړي پورې ډېر خوند کوي چې د دین پروا ورسره وي، په ده پورې دینداري ډېره خوند کوي. یو هغه سړی چې لکه کمزوری د قوم د طرف نه یرندوکی، بزدلی، دین دپاره لاس پراخه نه وي، شوق یې ډېر نه وي، نو د دې سړی که مثال کې دین طرف ته توجه پیدا هم شي، خو هغه فایده نه وي کومه فایده چې دی داسې سړي اسلام ته رانوتی لکه څنګه چې دا دري. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ولي وي چې یا الله یا عمرو بن هشام له هدایت ورکړه او یا عمر بن خطاب له. ولې؟ ځکه چې زورور سړي پورې دینداري ډېره مزه کوي، ځکه چې دی چا نه یېرېږي نه، صرف د الله نه یېرېږي. او بزدله سړی او هغه ملګری چې په نیمه لار کې دې پرېږدي او په دیندارۍ کې د سره مخکې مرسته نه کوي، نو داسې ملګري باندې سړی خوشحالېږي نه. ملګری خو په دین کې هغه مزه کوي چې هغه تا سره بیا ولاړي او یېرېږي نه، مقابله کوي، خلکو له جواب ورکوي. داسې ملګري باندې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحالېدو، ډېر زیات به خوشحالېدو. وجه دا چې اسلام ته فایده ډېره ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خو لالچ د اسلام و که نه، چې چا به اسلام له ډېره فایده ورکوله به د هغه ډېر به ورته خوشحالېدو. که اوس اسلام کې دغه مو بلال رضی الله عنه، خو بلال رضی الله عنه کمزوری او په اسلام کې حمزه رضی الله عنه، نو دواړه یو شی. دغه جدا مسله د فضیلت او مقام او
هغه زه د هغې باره کې خبره نه کوم، خو د زور په باب کې، د زړورتیا په باب کې چې شاته ورسره قوم ولاړ وي، شاته ورسره خلک ولاړ وي او نه هېرېږي یو مسله کې او زور یي دبدبې، زه دې خبره کوم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خوشحاله شو. فلبثت من صالح ثيابي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملاقات ته چې تلم نو ځان سره مې کپړې راغستې او مزدارې هغه مې واچولې. دې نه دا فایده راووته چې کله انسان د نیکانو خلکو د علماو خواله د هغوی زیارت له ځي نو پکار دا دی چې په ښه لباس کې په ښایسته طریقې سره پاک صفا په داسې حالات کې لاړ شي. وایي زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله ورتلمه، مسجد نبوي ته لا نه وم رسېدلی. فلقیني اخي، رور را سره ملاو شو. رور یې څوک دی؟ الولید ابن الولید. عربو کې دا نومونه اوس هم شته، د پلار نوم زوی له ایږدي، د نیکه نوم نوسي له ایږدي. زمونږ هغه پسې به دویم دریم کلی لټوي، که په دویم کلي کې د چای نوم یې ځاله نشي ایښودی بچو له، ځکه چې وي دا د پلانې ابۍ دی او دا د هغه پلاني بابا دی. اوس خو الحمدلله څه حده پورې دا خبره لږ ختمه شوې ده، خو نه مشرانو نه چې تپوس وکړي نو هغوی باقاعده موږ به یعنې تپوسونه کول چې دا نوم د چا دی په کلي کې نه دی. کلي کې به نه و نو هغه یو خپل به ووایي وایي زموږ په پلاني کلي کې یو ترور واده دی د هغې دی، نو بیا د هغې د لاسه بیا موږ نوم نه ایښود. نو ځکه دا د پښتنو دا نومونه ډېر عجیبه عجیبه دي، ځکه چې اوس نوم ته ایښودی نه شي او نوی به ګوري، نو چې نوي ګوري بیا د عجایبات به پکې راوځي، پلانې ګل او پلانې ګل او انځر ګل او دغه کیسې دي. ځکه چې هلته به نومونه لږ دي که نه، نومونه لږ دي، نو بیا به دا ناشنا ناشنا نومونه ایږدي. اوس الحمدلله خلک پوه شوي دي او اسلامي نومونه خلک ډېر ایږدي الحمدلله. رور ورسره ملاو شو الولید ابن الولید، وی ما ته وی چې اسرع تعدي کوه رور روانه، رور یم خوشحاله. دا ګټه خوشحالي ده، ګټه خوشحالي چې یو سړي رور اسلام ته راننوځي. او بیا داسې رور خالد ابن الولید مشهور کمانډر د مشرکانو، یو خالد د زر کسان د هغه مقابله نشي کولی. نو دې سړی چې اسلام ته راننوځي او بیا ستا خپل رور وي نو هغه ورته خوشحاله ولاړ و. اسرع وی تعدي کوه. وی ما ورته چې څه چلې وي، ما ته وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قد اخبر بک، پیغمبر خبر شوی دی او هغه دې په انتظار کې ناست دی چې کله به دوی راځي. تعدي کوه هو ینتظرکم، ستاسو په انتظار کې. فاسرعنا المشي، موږ به تیز تیز روان شو. وی کله چې زه څنګه مسجد نبوي ته ورننوتم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې نظر پرېوت و، هغه موسکی و. سبحان الله، د اسلام زړه څنګه بدل کړي. یعنې یو وخت کې دې پیغمبر ته مخامخ شوی دی او د یو بل دشمنان دي، او اوس یو بل ته مخامخ شوي دي په کومه طریقې سره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته موسکی وی ما ته موسکی و حتی وقفت علیه، نو زه بلکل د هغه خواله ورغلم او هلته ورته ودرېدمه. فسلمت علیه بالنبوه، سلام مې په واچو. فرد علیه السلام، ما علیه السلام جواب راکړو بوجه طلق، او دا مخ یې وي سم پړقېدو د خندا نه، موسکی و. وی ما ته وی چې ها خالده څه دي؟ وی ما ورته وی چې انی اشهد ان لا اله الا الله وانک رسول الله. دې ګویي له راغلی یا رسول الله. وی ما ته وی چې الحمد لله الذي هداک، ټول د کمال صفتونه د هغه رب دپاره دي چې تا له هدایت درکړو. قد كنت ارى لك عقلا، ستا عقل ما ته معلوم و چې دا هوښیار سړی دی. راځي به راځي خو کیدای شي لیټ راشي، خو راځي به، ځکه چې داسې اوچت عقل والا څنګه په ده باندې اسلام پټ پاتې کېږي. د عقل هم ګوره اوچت نعمت دی، ډېر اوچت نعمت دی عقل چې الله یې چاله ورکړي. په اسلام باندې یو سړی پوه شي، دې علماو سره کښېني که نه، نو ته به حیران شي په زرګو حدیثونه دوی په ذهن کې، په لکاو مسلې د دوی په ذهن کې، په ګرانو ګرانو مسلو به دوی پوهېږي. نو د عقل ډېر اوچت نعمت دی. نو چې عقل
د دین مرسته به وکړي چې اوس عقل دې کار نه کوي نو څه به وکړي بعض ملګري ما سره ملاو شوي دي او ملاویږي چې زموږ ډېر زیات شوق دی چې دین یې زده کړو نه شو یې زده کولی نو سړي دغه ټیم کې انسان ته د عقل قیمت معلوم شي چې د عقل څومره اوچت قیمت دی او څومره قدرمند شی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته ستا عقل معلوم ورجوت الا یسلمک الا الی خیر او دا مې امید و چې ستا د عقل به م ته خیر ته رسوي وی ما ورته چې یا رسول الله تاسو ته خو پته دی چې هر ځای کې زه ستا په مقابله کې وم معاندا عن الحق د حق په مقابله کې به زه ولاړم یا رسول الله ما ته وی چې او وی ما ورته چې الله به ما وبخي الله به زما دغه حالات وبخي او که نه وی ما ته وی چې خالد الاسلام یجب ما کان قبله او ته اسلام قبول کړو اسلام خو تیر شوي هر څه ختم کړي خبره خو لاړه خیر د ده د اطمینان دپاره وی چې اللهم اغفر لخالد بن الولید كلما اوضع فيه من صد عن سبيلك یا الله خالد ته هر هغه خبره وبخې او هر هغه کار ورته وبخې چې د اسلام خلاف یې کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه بیا عمرو بن العاص را مخکې شو دا کیسه خو ما بیان کړې وه چې هغه په څه طریقه بیعت وکړو هغه پکې شرط ولګو شرط یې څه لګولی مخکینی ګناهونه به یا رسول الله معاف کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یا واو معاف کېږي اسلام هر څه ختموي بیا عثمان بن طلحه رضی الله عنه را مخکې شو دې ټولو بیعت وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او دا د سفرې میاشت او اتم کالو خالد بن الولید رضی الله عنه د ده ما سیرت هم بیان کړی دی ډېر مخکې مې بیان کړی پوخا مکمل سیرت ما د خالد بن الولید رضی الله عنه بیان کړی خالد بن الولید مناقب او فضایل ډېر زیات دي موږ هغې له نه ځو مکې فتح کېدو په موقع کې هم دی او په غزوة حنین کې هم دی او غزوة موته ورسره روانه دغه 9 توري چې پکې ماتې کړي دي هغه غزا تذکره هم نږدې ورځو کې راځي کم خلک چې مرتد شوي د ابوبکر صدیق رضی الله په دور کې د هغوی سره هم جنګ کړی و مسیلمه کذاب خلاف هم جنګ کړی و عراق طرف ته تللی و جنګونو له شام طرف ته جنګونو له تللی تر دې چې د هغه په دې بدن کې یو ځای روغ نه دی پاتې شوی یو ځای روغ نه دی پاتې شوی د هغه په بدن کې خو الله سبحانه وتعالی د هغه شهادت نو نصیب کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا وي امام ابن حبان رحمه الله دا روایت راوړی لا تؤذو خالدا خالد مه تنګوئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ډېر مینو ولې فانه سیف من سیوف الله دا ګورې الله په تورو کې یو توره ده ګورې صبه الله علی الکفار دا ګوره الله په کافرانو باندې مسلط کړی دا توره پیدا کړی د کافرانو دپاره دی خالد بن الولید ابو سلیمان د ده کنیت بیا به له حدیثې مور پیدا شي چې هغې په خېټه کې به د خالد په شان بچی راشي خالد بن الولید بعض لګیا وي موږ پښتانه اصل وي د چا په دغه کې خالد بن الولید د دروغو دا نسبونه جوړول نه دي پکار که ته د هغه په نسب کې یې هم نه د هغه په نقش قدم روان شي نابلو یو کس ما ته دا دغه راولېږو یو پوسټ راولېږو ما ته چې ته دې باره کې څه نو په هغې کې لیکلي چې کله فتح مکې په موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورغی مکې ته تاسو به لیدلی م هغه نو کله چې دا حالات سخت شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خالد ته وایي چې خالد هغه خپل خلک راوله نو هغه بیا پښتانه راوستو لکه دا بعض دروغ داسې سړی چې اوس دې ته څه ووایو نه نه دا خبرې خو دا خو د پښتنو چې کوم صفتي په کوم ځای کې هغه خو بیا پرېږده نو خالد بن الولید بیا لاړ نو پښتانه یې راوستو نو دوی ته به په هغه ټیم کې بتان ویلی کېدو په عربۍ کې دوی ته څه وایي بتان
نو دوی به چې کله جنګ وکړو مکه فتح لکه بتان متان ځان سره جیب کې کښېږدي هغوی سره داسې زمري دي چې تا له پښتانه راغواړي او بل د دروغو نسبتونو باندې ته خوشحالېږي ښکلی نسبت وکړه چې موږ دینداري داسې کوو او د هغه چا په نقش قدم یې کوو لکه څنګه چې خالد بن الولید و صحیح ده دا ښکلې خبره ده په ځان کې هغه غیرت پیدا کول د اسلام سره مینه محبت پیدا کول خو دا د دروغو دا کیسې چې بتانو او بتانو نو بیا ځکه اوس پښتنو ته پټان ویلی کېږي که چېرته د پښتنو دا نوم ویم بتان نو بیا موږ پښتنو به ورته هم بتان نو پښتانه خو ته بتان نه وایي دا خو ته اردو والا پټان وایي نو دا د دوی نوم و د پخوا نه بتان او بیا داسې شو دغه شو دا ټولې دروغو کیسې دي خالد بن الولید رضی الله عنه ناشنا انسان او د جهاد سره د هغه ناشنا محبت هغه وایي 2 شپې دي د حدیث امام احمد راوړی وایي 2 شپې دي یو هغه شپه ده چې ناوي جنۍ زما په خوا کې او زه په دې جنۍ باندې سخت مین یم لکه یو سړی دی واده یې وکړو ناوي جنۍ راله کمرې ته او دی په دې جنۍ باندې سخت مین دی او اجازت ورته ورکړی شي چې زه ورځه جنۍ ستا په انتظار کې دی به څومره خوشحاله تاسو وایئ چې جنۍ باندې مین هم نه یې او هسې د واده شپې څومره خوشحاله شپې په ځمکه لګي نه لګي چې بیا په دې جنۍ میني او یا وی داسې ووایي چې یو سړي ته زیری وکړی شي چې الله دله زوی درکړو څومره خوشحاله یوه شپه دا ده او یوه شپه دا ده چې سخته شپه یې سم جمع یي تکه توره تیاره یي تکه توره تیاره او واورې ورېږي او زه هلته پروت یم په دې انتظار کې چې دشمن ته به مخامخ کېږم او د هغه سره به جنګ کوم نو زما د دویمه شپه خوښه ده د اولنۍ مینه ده خوښه زما وی دغه شپه خوښه ده چې تکه توره تیاره ده واورې ورېږي باران او سخت حالات دي سم جمع دی او زه د دشمن په انتظار کې ناست یم خالد بن الولید هغه انسان چې جنګونه یې پېژني او جنګونه هغه پېژني هغه جنګونه پېژني او جنګونه خالد بن الولید رضی الله عنه پېژني خو د په سیرت کې ناشنا خبر راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړې ده وی کله نه کله به د قرآن راواغستو هغې ته په جړا شو ملګرو به دې تپوس وکړه ابو سلیمان ولې جاړې وی لقد منعني كثيرا من قراءة القرآن یا شغلني عنك الجهاد دا به وی د جهاد د قرآن نه مشغول کړی ما یعنې زه ډېر تعجب کوم دې خبرې ته ورب الکعبه چې کله خالد الله ته مخامخ شي د قیامت پر ورځ الله دې تپوس وکړي پلانیه قرآن تلاوت دې ډېر کم کوو د سره عذر دا دی جهادونه مې کول څه ناشنا عذر دی او څه ښکلی عذر دی او یو ور مخامخ شي لکه قرآن تلاوت دې نه کوو ما فیسبوک کتو قرآن تلاوت دې نه کوو زه خو مزدورۍ کې وم بعض وی سهار په تیاره کې چې مزدورۍ له لاړ شي او د شپې په تیاره کې راشي دوی د ملا تیر ماتي دا وایي چې درسونه له راځه موږ سره د قرآن ویلو ټیپ نه و موږ خو مزدوریانې کولې خېټه هم ساتلي یو سړي سره دا عذر دی یو سړي سره دا عذر دی چې د دنیا په عیش و عشرت کې ومه او د خالد سره عذر څه دی جهاد کې مصروف ومه داسې ناشنا عذر د خالد بن الولید رضی الله عنه سره په خپله طلایي باندې مړلی او دې ته وایي د الله فیصلې چې رب العالمین مرګ نه یې لیکلی که نه رب العالمین چې مرګ نه یې لیکلی لکه سورت آل عمران کې الله په منافقانو باندې رد کړی چې دوی خلک د جهاد نه منع کوي ولې وایي مړه به شي منافقانو دا مطلب دی چې دا مرګ په کوم ځای کې دی دا د جهاد په میدان کې دا غلطه خبره ده که مرګ د جهاد په میدان کې وی نو خالد بن الولید رضی الله عنه به شهید شوی خو نه دی شهید شوی ځکه وی کله چې وفات کېدو زنکدن پرې راغی نو دی وی لقد طلبت القتل من مظانه فلم يقدر لي الا ان اموت على فراش وی کم ځای کې چې زما ګمان و چې دلته به شهید شم هغه ټولو ځایونو له تلی یم خو تقدیر کې مې مرګ دغه و چې په طلایي باندې به مرمه
او بیا په ژړا شو. ملګرو یې بدن وکتو، په بدن کې یو ځای روغ نه و، یو ځای، یا د تورې ګزار، یا د نیزې ګزار، یا د کاڼي ګزار، یا د غشي ګزار، یو ځای پکې هم روغ نه و. او دی وی اذا انا مت، که زه مړ شومه، ښکاري خو داسې چې زه مرمه زنکدن مې دی، خو که زه مړ شومه فانظروا فی سلاحي و فرسي، نو زما د اسلحه به وګورئ او دغه اس دی زما دا به وګورئ. دا هغه مجاهد دی د اسلام، د دې میراث ته ګوره ښه، د شاته څه پرېښودي دي. وایي زما دغه تورې دي یو څو، څه لږه ډېره اسلحه ده، او زما دغه اس دی، نو دا وصیت یاد کړئ، فاجعلوه عدة فی سبیل الله، دا د مجاهدینو لپاره وقف دی. بیا که چا جهاد کوي دغه له ورکوئ. بیا دې کې اختلاف دی چې دی کوم ځای کې وفات شوی دی، مدینه کې وفات شوی دی که نه شام کې حمص کې وفات شوی دی. خو زما خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی والعلم عند الله چې دی په مدینه منوره کې وفات شوی دی. او په هغې ډېر زیات دلایل دي. بس یو دلیل لکه یو روایت کې داسې راځي، امام ابن المبارک رحمه الله راوړی دی، صحیح سند دی چې لما توفي خالد، کله چې خالد رضی وفات شو، خرج عمر بن الخطاب في جنازته، نو عمر بن الخطاب د هغه په جنازه کې ولاړو، او د هغه په جنازه کې و، نو خو مدینه کې شو کنه، او دا د عمر بن الخطاب رضی الله دور. کله چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته خبر ورسېدو چې زنانه په خالد بن الولید پسې جاړي، او ټول امت اسلامیه په ټیم کې په هغه پسې جړل، نو خلکو شکایت وکړو امیر المؤمنین ته، وی امیر المؤمنین زنانه پسې جاړي ډېرې په ابو سلیمان پسې، وی دعهن یبکین علی ابي سلیمان، پرېږدئ جاړي په ابو سلیمان پسې. فعلى مثل ابي سليمان تبكي البواكي، ابو سليمان په شان ځوانانو پسې خلک جاړي. دا خبره ده د جړه، دومره ګټ سړی دی زموږ نه جدا کېږي، دومره ګټ مسلمان دی زموږ نه جدا کېږي، دومره ګټ مجاهد دی جدا کېږي، او په هغه پسې څوک جاړي نه. دعهن یبکي، جاړي بس، جړه کې څه نشته. خدای وایي چې ځانونه به نه وهئ، وویلا به نه کوئ، د جاهلیت خبرې به نه کوئ، د دې نه ځان لرې ساتئ. نور که څوک پسې جاړي نو موږ څه ووایو؟ جاړي ځکه چې ابو سلیمان مړ دی. یو نیم انسان چې د دنیا نه لاړ شي، که ته غواړې او که ته نه غواړې، خو ستا دا زړه به جاړي، دا زړه د انسان جاړي، ځان انسان کنټرولولی نه شي. او یو نیم انسان ګوره، ځکه زه تاسو ته بار بار د نصیحت کوم، د ملګرو ته ما ویلي م دي بار بار، زه هم داسې کار وکړئ چې شاته تاریخ پرېږدئ، خلک ته یادوي، دعا درته کوي. نو ته دغه ایله بیله ښځې او بچو پورې نښتی یو، او بیا هغه هم خوش قسمته دی چې ښځې او بچي ډېر وخت یاد کړي، هغه خوش قسمته دی. ان اکثر بس دغه ښځه 4 میاشتې 10 ورځې او مور پلار یو څو ورځې خفه وي، او ښځه بچي یو څو ورځې خفه وي، بیا خبره ختمه شي. خو هغه سړی چې یو تاریخ پرېږدي، یو ځوان چې هغه د اسلام دپاره څه وکړي، د مسلمانانو دپاره څه وکړي، هغه په قبر کې پروت وي او تذکره یې ژوندی وي، په قبر کې پروت وي، د خلکو په زړونو کې ژوندی وي. نو ابو سلیمان خالد بن الولید رضی الله عنه داسې معمولي سړی خو نه دی. هغه وخت پرېږده چې په هغوی باندې به څومره سخته وه. ما ورته پسې نن جاړو چې ابو سلیمان رضی الله عنه وفات شوی دی، نو چې ما ورته پسې سره پاسه 1400 کاله بعد جاړو، نو په هغه ټایم به په مدینه باندې څومره سخته راغلې وه، په مدینه باندې تکه توره تیاره راغلې وه. او داسې سیرت کې راځي چې کونډې او یتیمانان او د کافرانو سره چې کوم قیدیان وو، دا کمزوري چې خبر شو سمې وجړل. بیا زموږ تپوس به کوو ابو سلیمان، یو مشهور مجاهد، یو نډر، یو کمانډر، د الله توره سیف من سیوف الله، هغه د دنیا نه ځي، په ده پسې څوک نه جاړي. او کوم کال کې چې وفات شو، نو 21مه هجري وه، د عمر بن خطاب رضی الله عنه خلافت په وخت کې وفات شو. عثمان بن طلحه رضی الله عنه دته ویل کېږي حاجب الکعبه، د کعبې چابیانې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دته د خاندان ته حواله کړي، او د اوسه پورې د دوی په خاندان کې دي.
اوس چې هم د کعبې چابیانې د چا سره دي نو هغه د دې عثمان د دې خاندان دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته حواله کړي وه وایي د تاسو سره ده دا چابي هېڅوک به تاسو نه نالي او که څوک یې تاسو نالي هغه به ظالم وي نو عثمان رضی الله عنه بیا په مدینه کې اوسېدو او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو نو لاړ بیا مکې ته هلته بیا په مکه کې ژوند تېرو بیا 240 هجرې کې چې دی وفات شوی چا دا هم ویلي دي چې کوم هغه معرکه جنګ چې شوی اجنادین په هغې کې شهید شوی دی والعلم عند الله نو دا واقعه وه د دغه درې اوچتو انسانانو د اسلام د قبلولو کم عمرو بن العاص خالد بن الولید عثمان بن طلحه رضی الله عنه الله سبحانه وتعالی موږ ټول له توفیق راکړي چې د اسلام خدمت وکړو والله سبحانه وتعالی کمې کوتاهیانې چې زموږ نه شوي دي د اسلام په حق کې رب العالمین دې موږ ته هغې کوتاهیانې معاف کړي والله سبحانه وتعالی زموږ نه زموږ د معمولي کوششونه او دا ټک خطا عبادتونه دې الله زموږ نه قبول کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين